سلامونه د اسیا درنو لیدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی. خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ ډېر ځنډ وروسته. او نن هم د افغانستان او د پاکستان د لوبو په تړاو باندې چې لکه تاسو ته مخکې موږ شیبه په شیبه معلومات درکړي دي. افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ سیالۍ د راروانې سې شنبې په سریلانکا په کولمبو ښار کې پیلېږي. افغانستان ملي لوبډله دغه سیالیو دپاره انتخاب شوې وه یوه هفته وړاندې یا یوه اونۍ وړاندې. د پاکستان ملي لوبډله هم دغه سیالیو ته انتخاب شوې وه. دواړه لوبډلې دا مهال په سریلانکا کې په تمریناتو باندې بوختې دي تر څو د دغه سیالیو لپاره ښه تمرینات ترسره کړي او هره لوبډله هڅه کوي چې د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي یا دغه جام په خپل نوم کړي او خپل کور ته یوسي. دا سیالۍ په ډېر ښه وخت کې پلان شوې وې. دا د اف ټي پي هغه درې ورځنۍ سیالۍ وې چې پخوا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پلان شوي، خو د وخت او د مصروفیاتو له وجې د پاکستاني لوبډلې د مهال ویش له وجې د افغانستان د مهال ویش له وجې اوس وځنډېدلې، ځکه وخت ورته مناسب نه پیدا کېده او د همدې په خاطر باندې د پاکستان کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ په دې باندې سره سلا شوي وو چې د اسیا جام وړاندې دغه سیالۍ ترسره کړي او تر څو اسیا جام ته دواړه لوبډلې په ښه شکل باندې تیاری وکړي او تیارې شي. دویمه خبره، په سریلانکا کې د دې سیالیو د کوربتوب ترسره کول د افغانستان کرکټ لپاره هم ښه خبر ده او د پاکستان لپاره هم ښه خبر ده، ځکه د ایشیا کپ دویم په سریلانکا کې چې سوپر فور ورته ویل کېږي او افغانستان که د بنګلادیش او سریلانکا څخه یوه لوبه هم وګټله او په ښه رن ریټ باندې یا هم دواړه لوبې وګټي، نو دوی په نیغه دویم پړاو ته ځي او دویم پړاو لوبې زیاتره لوبې په سریلانکا کې ترسره کېږي. یعنې د دې درې ورځنیو سیالیو ګټه هلته هم دواړو لوبو ته کېږي، ځکه پاکستان خپل دریم پړاو سیالۍ هلته ترسره کېږي. که چېرې افغانستان هم لاره پیدا کړي نو هلته به په هغې خاوره باندې خپلې لوبو ته دوام ورکوي. راځو د اول خو د مینوالو لپاره دا ډېر ښه خبر ده چې دوی کولی شي د لوبې لیدلو لپاره فري انټري، یعنې پرته له پیسو پرته له ټکټه په وړیا ډول باندې کولی شي دغه لوبې لیدلو لپاره ولاړ شي. د دې سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ لا پخوا اعلان کړی و، ویلي و چې پرته له ټکټ په وړیا ډول باندې کولی شي دغه لوبو ته ورشئ او دا لوبې له نږدې نه وګورئ. همدا ډول باندې په سریلانکا کې د سریلانکا د کرکټ مینوالو لپاره یا هلته په عموما په دغه هیواد کې د کرکټ مینوالو لپاره دا ښه خبر ده چې لاړ شي د افغانستان او د پاکستان دواړه درې وړې ورځنۍ لوبې په وړیا ډول باندې وګوري. د دې څخه هدف دا ده چې د افغان مینوال هم راجذب کړي او د دې ترڅنګ د افغانستان او پاکستان لوبډلې د یو بل هیواد چې په سریلانکا کې دا لوبې ترسره کړي هغه مینوال هم راجذب کړي او دغه لوبې له نږدې نه وګوري. د دې سیالیو د سپانسر کوم د معلومات چې دي د سوپر کولا جام په نوم باندې یادېږي چې د ټایټل سپانسر یې دوی ته ورکول شوی د افغانستان کرکټ بورډ لري، له دغې سره قرارداد شوی ده او د دې لوبې ارزښت او ګټه به افغانستان کرکټ بورډ ته ډېره باندې ورسېږي. د دې سیالیو لپاره امپایران هم یا لوبسران هم انتخاب شوي دي چې په هغې کې د افغانستان لوبسران هم شته دي. همدا ډول باندې د مبصرۍ په برخه کې یا د کمنټیټرانو په برخه کې هم د افغانستان څخه یو دوه کمنټیټران شتون لري، د پاکستان څخه به هم پکې شتون لري، یا د یو بل درېمګړي هېواد څخه به هم په دې لوبو کې د دې درې وړې ورځنیو سیالیو په تبصرې باندې یا د دې لوبې باندې به تبصرې کوي. درېیمه خبره چې د ټلویزیون چارې هم دي، دا لوبې به شاید د افغانستان کې د ملي ټلویزیون یا ملي سپورټ له لورې خپرې شي او په ژوندۍ بڼه باندې باید تاسو وګورئ. یعنې لوبې په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي او لوبې به د افغانستان پر وخت غرمې شاوخوا 12:30 بجه پیلېږي او د اروپا په وخت باندې 9 یا 9:30 بجې به دا لوبې خپرې شي. افغانستان او پاکستان په خپل د کرکټ په تاریخ کې 4 ورځنۍ لوبې ترسره کړي دي چې په دې کې یوه لوبه په 2012 کې وه چې هغه دوستانه سیالۍ ورته ویلی شو چې هغه پاکستان له افغانستانه وګټله. دویمه لوبه په 2014 اسیا جام سیالیو کې ترسره شوه چې افغانستان یو په زړه پورې لوبه ترسره کړه په دغه ایشیا کپ کې او هغه لوبه پاکستاني لوبډلې وګټله، خو ولې په لومړۍ توپوهنه پکې پاکستاني لوبډلې کړې وه چې تقریبا 6 لوبغاړي د 100 او د 110 منډو په دوران سوځېدلي وو چې وروسته د دې سیالیو رنګ عمر اکمل بدل کړ او هغه پکې سلیزه ترسره کړه او د افغانستان له بالرانو او د افغانستان د لوبډلې څخه یې ځان وژغور. دا د پاکستان دپاره
د افغانستان د لوبډلې نړیوال کرکټ ته د راتګ لومړنی د خطر زنګ و چې هغوی حس کړ د لوبې په دوران کې. بیا له هغې وروسته هغوی ښه کمبیک وکړ او هغه سیالۍ پاکستاني لوبډلې وګټله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیا دریمه سیالي په 2018 میلادي کال د اسیا جام سیالیو کې ترسره شوه. دا ډېره په زړه پورې او جالبه سیالۍ وه. په دې سیالیو کې لومړی افغانستان توپوهنه کړې او شاوخوا تر 250 پورې منډې ترسره کړې وې چې دا لوبه په وروستي اور کې د پاکستاني لوبډلې له لوري وګټل شوه او د دې لوبې لپاره هم زرګونه مینوال په متحده عربي اماراتو کې راټول شوي وو او د افغانستان هغه د افغانانو هغه ارمان او د افغانستان هغه هیلې چې نږدې وي پوره شوې وي په عمل ته مړې پاتې شوې. د دې لوبې اتل د پاکستاني په لوبډله کې شعیب ملک و چې په وروستي اور کې 10 منډې پاتې وي او د افغانستان له لوري د آفتاب عالم له لوري توپ اچونه ترسره کېدله او هغه لوبه شعیب ملک په وروستي اور کې په دریم توپ باندې د یوې شپږیزې او یوې څلوریزې په وهلو سره وګټله. یو ځل بیا هم افغانستان او پاکستان په 2019 میلادي کال کې د وروستي ځل لپاره په څلورمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې سره مخامخ شو. دا لوبه د انګلستان کې ترسره کېدله چې طبعا په انګلستان کې د افغانستان د کرکټ مینوال او د پاکستان د کرکټ مینوال په زرګونه دي. د دې لوبه کې هم د دې لوبې نتیجه په وروستي اور کې پای ته ورسېدله او د پاکستاني لوبډلې لوري پکې بریا ترلاسه شوه. په دغه لوبه کې هم افغانستان تر 240 او 250 شاوخوا پورې منډې ترسره کړې وې چې د پاکستاني لوبډلې له لوري په وروستي اور کې د احمد وسیم له لوري هدف پوره شو او د پاکستان لپاره یې نجات ورکړ. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډلې بریا ډیره نه معلومېدله چې دا لوبه پاکستان وګټي، خو ولې په وروستیو شیبو کې پاکستاني لوبډله برلاسه شوه او دا لوبه یې وګټله. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا وروستۍ څلور یو ورځنۍ لوبې نږدې په 9 کلونو کې ترسره شوې وې چې دا څلور واړه پاکستاني لوبډلې ګټلې دي. له نن 4 کاله وړاندې وروستۍ لوبه افغانستان او پاکستان ترسره کړې وه، خو 4 کاله وروسته په 2023 میلادي کال د اګست په 22 نیټه بله ورځ د سهشنبې په ورځ باندې به دا لوبه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ترسره شي او د لومړنی نړیوال سیریز چې دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. نو دا د افغانستان او د پاکستان لپاره ښه زیری ده چې د اسیا جام سیالۍ لپاره هم تمرینات ترسره کیږي او هم د دواړو لوبډلو ترمنځ د هر اړخیزه اړیکو او د ډول باندې د نورو لوبو د برابرولو د مینوالو جلبولو لپاره یوه ښه لاره او طریقه ده. د افغانستان کرکټ مینوال هم دې سیالیو ته ډیر منتظره دي او غواړي چې افغانستان په 3 وړو سیالیو کې پاکستان ته ماته ورکوي یا هم د دغه سیالیو لږ تر لږه لوبلړۍ وګټي او په خپل نوم کې. راځو د افغانستان او د پاکستان سکواډ ته. د پاکستان نوملړی چې تاسې ولیده چې د افغانستان خلاف 3 ورځنیو سیالیو دپاره انتخاب کوم، دا ډول باندې شاید د یو نیم تغییر سره په اسیا جام سیالیو کې هم یا هم بیخي پکې تغییرات رانشي. د پاکستاني همدا لوبډله به په اسیا جام سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان لوبډله تر ډیره ښه انتخاب شوې ده. دا ځل د افغانستان د کرکټ مینوالو هم له افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې څخه مننه کړې ده او هغوی ستایلي دي چې ښه لوبډله یې د پاکستان خلاف انتخاب کړې ده. د افغانستان په لوبډله کې په زړه پورې توپوهونکي رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، رحمت شاه، حشمت شهیدي، ریاض حسن، محمد نبی په خپله باندې تر ډیره ښه د میډل آرډر توپوهونکي، همدا ډول باندې د ټاپ آرډر توپوهونکي، اوپننګ جوړه او همدا ډول باندې په وروستیو کې د 3 فاست بالرانو د وفادار مومند، سلیم صافي او فضل حق لرل دا یو ډیره ښه خبره ده. په لوبډلې جوړښت ډیر په زړه پورې شوی ده او په منځ کې د لوبډلو په درجه کې بیا عظمت عمرزی، عبدالرحمن، همدا ډول باندې د په خپله منې راشد محمد نبی، په ورو توپچوونکو کې دی بیا مجیب، راشد، نبی، نور احمد په زړه پورې توپوونکي او جوړښت جوړ شوی ده. یوازې په میدان کې د 11 لوبغاړو انتخابول باید په ښه ډول باندې ترسره شي او دې ته باید ډیر سوچ او فکر ترسره شي.
که د پاکستان لوبډلې ته راشو، د پاکستان په لوبډله کې لکه څنګه چې موږ په اوپننګ کې د ګربز هم د ابراهیم زدران برخه لرو. هلته د پاکستان په لوبډله کې امام الحق، بابر اعظم یا هم محمد رضوان د دې دریو توپوهونکو چې ټاپ order کې ښه توپونه ترسره کوي او په لومړیو کې راوځي د اوپننګ او د هغې وروسته. همدا ډول باندې په دې لوبډله کې نور ښه لوبغاړي انتخاب شوي. که په ورو توپ اچوونکو کې وګورو، شاداب خان د دوی یو ښه الراونډر او ورو توپ اچوونکی ده. نواز خان چې یو ښه الراونډر ده، ورو توپ اچونه کې هم په زړه پورې توپ اچونه ترسره کوي. او یو نوی توپ اچوونکی چې دوی انتخاب کړی ده هم په زړه پورې توپ اچوونکی ده. که چیرې موږ په خپله لوبډله کې د وفادار، سلیم صافي او همدې ترڅنګ فضل حق فاروقي په فاست بالرانو کې لرو، نو د عبدالرحمن چې د الراونډر په توګه لوبډلې سره لوبېږي. د پاکستان په لوبډله کې شاهین افریدی ده چې په زړه پورې توپ اچوونکی ده. همدا ډول باندې حارث رؤف ښه توپ اچوونکی ده. د دې دوو لوبغاړو لرل د پاکستان دپاره ښه خبر ده. د نسیم شاه، که څه هم نسیم شاه په وروستیو لوبو کې د افغانستان خلاف په شلوري سیالیو کې یو څه وټکېدو، خو ښه توپ اچوونکی ده د پاکستان دپاره، هم په اسیا جام او هم په دغه سیالیو کې یا هم په تېرو سیالیو کې ښه ریکارډ لري. یعنې دواړه لوبډلې ښه په پوره معنا سره په دقت سره ټاکل شوي دي، ښه انتخاب شوي دي. یوازې د 11 لوبغاړو انتخابول به د دواړو لوبډلو لپاره، د روزونکو دپاره، د کپتان دپاره ښه خبره وي چې په میدان او لوبغالي ته په کتو باندې هماغسې پلان سره او هماغسې ټیم سره ښکته شي او بریا راوړي. دا لومړی ځل ده چې دواړو لوبډلې په 3 ورځنیو سیالیو کې سره مخ کېږي او د افغانستان په ټیم کې بیا د فاست بالرانو په ډله کې موږ دواړه فاست بالران نوي دي چې یوازې د ګوتو په شمار لوبې یا یې کړي یا یې هم نه دي کړي. یوازې فضل حق فاروقي ده چې ریګولر په وروستیو دوه کلونو کې یا یو کال کې د افغانستان لوبډلې سره ښه لوبېږي. دې لوبې ته د افغانستان د کرکټ مینوالو هم ډېر انتظار کړی ده. د افغانستان په تړاو باندې مبصرین هم بېلابېلو برخو باندې خبرې کوي. نو پاتې به شو د دې لوبو نتیجې ته او ریزلټ به بیا وروسته راځي چې وګورو کومه لوبډله د دې 3 ورځنیو سیالیو ګټه ترلاسه کوي. یوازې د لوبغاړو پر انتخاب مو خبرې وکړې چې د دې د افغانستان د خوا نه او د هم د پاکستان د خوا نه کوم لوبغاړي په کومو برخو کې سره ورته والی لري یا هم کوم ښه لوبغاړي دي. ګورو به چې په میدان کې دواړه لوبغاړي څنګه سره مخ کېږي. مننه.